لغمان کې له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو پر دوام د ازل د یاد ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د سودرې له 1500 کورنیو سره د دې ولایت د سرې میاشتې ټولنې په هڅو او د ترکیې هیواد د سرې میاشتې ټولنې لخوا د 6.5 میلیونه افغانیو په لګښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. فی کورنۍ لپاره په دې کې غذایی او غیر غذایی مواد تقریبا 12000 افغانیو په ارزښت باندې دا یوې کورنۍ ته توزیع کیږي او ټوټل سه دا 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې دغه مرسته ترسره کیږي. نو په دې کې چې دا وړه وریجې غوړي د کور نور اسباب ټول پکې شامل دي. بل لور ته د کورنۍ د مرستو په ترلاسه کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دغه مرستې به یې تر یو حده د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو دوی په راتلونکي کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. زموږ کلي کې زلزله سوه او تقریبا څه موده مخکې چې ډېر کورونه ویجاړ سوي او ډېر خلک مشکلاتو کې اخته کړي وو، هغوی لپاره دا هغه د مواد ده هغوی لپاره ورکوي. انشاءالله ډېر خلک خوشحال دي، دوی نه مننه. د دې سره به یو 50% زموږ د خلکو مشکلاتونه حل سي. آینده کې هم موږ غواړو چې همدغسې د کومک دوامداره موږ سره وکړي. د زلزلې دپاره دا کومک ورکړې ده، ډېر موږ خوشحالو، ډېر دا حکومت ته څوک مرسته کوي هغه دپاره ډېر موږ خوشحالو. د دې ترڅنګ لغمان والي وایي ولایتي اداره هڅه کوي تر څو له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره دې ته ورته مرستې ترسره کړي. له مختلفو ادارو څخه لکه د سره میاشتې حوادثو مهاجرینو او د ولایت مقام نه هغه مجبور او هغه ډېر مجبور خلک وي چې اقتصادي مشکلات لري، هغو سره د مرستو لړۍ روانه ده. لکه تاسې اوس شاهدان یې چې په الینګار ولسوالۍ کې په سودره کې 1500 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد کومک وسو. نو انشاءالله دغسې به په ټولو ولسوالیو کې دا کومک او لړۍ روانه وي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له زلزله ځپلو کورنیو سره پر نغدي مرستو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوي.